بسم الله الرحمن الرحیم HTML او hypertext markup language باندې خبرې کوو. ټوټوریال نمبر 5 دی او HTML tags سیډو سیده په دې ویډیو کې نو راځو ویډیو سٹارټ کو او دې کې راځو مونږه سبلایم ټیکسټ ته سیده وایي چې HTML څه شی ده. لکه څنګه مو چې مخکې ورځو کې شی کړو HTML بیسیک بلډینګ بلاکس مو په HTML کې چې کوم دي هغه مو سیډو چې هغه څه شی دي موږ سره هغه مونږه عبارت دي د ټیګ څخه اټریبیوټ څخه او element څخه چې په ټیکس کې مثلا HTML tags surrounds content and apply meaning to it. لکه موږ سره څه کې کنټینټ ځان کې شي ساتي او هغه ته یو مینینګ ورکړي. لکه H1 موږ ولیکو صحیح ده دغه د هیډر ګوره ټیګ مې جوړ کړ نو دغه بریکټ ترمنځ راځي صحیح ده موږ سره دغه لیکنې او دغه لیکنې موږ ته یو معنا راکوي مطلب یو معنا ورته ورکوي. لکه څنګه معنا ورکوي H1 مې ولیکو H1 څه مطلب د هیډینګ 1 مطلب فرست لیول هیډینګ څه شي کیږي دلته موږ سره اپلای کیږي. دغه پی مې ولیکل دغه دوه بریکټ اوپن او بریکټ کلوز ترمنځ صحیح ده نو دغه څه مینینګ ورکوي دغه موږ سره د پاراګراف مینینګ ورکوي او همدارنګه موږ سره ټایټل کو ګورو بریکټ اوپن بریکټ کلوز ترمنځ موږ ټایټل ورکړی دغه ټایټل موږ سره څه دی یو کنټینټ ده خو دا کنټینټ موږ سره څه کیږي په دې بریکټ اوپن او بریکټ کلوز ترمنځ سراوند کیږي د سره ساتي او د شي کې یو مینینګ اپلای کیږي. مثلا موږ سره ټایټل بیا اخیستی شو دین وروسته موږ څه شي کوو اټریبیوټ ویلای بیا مو الیمنٹ ویلای خو خیر بیا دې باندې یو ایکسپلینیشن کوم. اټریبیوټس چې وو HTML کې پرووایډ کیږي چې ایکسترا انفارمیشن اباوت د الیمنٹ لکه څنګه چې سټایل ویلای او سټایل څه کوو موږ هیډر اخیسته هیډر تم څه کوو په هیډر په مینس کې ودن کې هم څه کوو کلر به ورته اخیسته کوم چې ریډ و صحیح ده نو یو چې کو دیس از هیډر 1 بس چې کوو په ریډ کلر کې موږ تر کوو نو دا موږ سره چې دا موږ سره اټریبیوټس کوم چې ایکسترا انفارمیشن ورکي څه شته HTML کې ورکي صحیح ده. نو راځو موږ ټوټل خبره موږ چې په ټیکس باندې خو بیا هم دریم الیمنټس چې موږ ویلو الیمنټ موږ څنګه ویلو موږ وایو چې سٹارټ ټیګ پلس کنټینټ دا کوم کنټینټ چې مینس کې راځي دا پلس end tag دې چې د په نوم یادېږي دا د element په نوم یادېږي. فار ایگزامپل موږ ایگزامپل لیکلی و چې header 1 سټایل سټایل زه لرې کوم صحیح تاسو ته لږ اسانه شي اټریبیوټ به لرې کوم ګوره header 1 صحیح ده موږ ولیکو چې ګوره دا header 1 څه شی ده موږ سره ګوره دا موږ کړی صحیح ده دلته موږ لیکلی چې H1 means header 1 this is start tag start tag صحیح دا start tag ده موږ سره او دغه this is header first دا څه ده موږ سره دا موږ سره is content of یا is content صحیح دا content ده موږ سره او دغه موږ سره په دې علامه سره چې لیکلی H1 دا موږ سره څه دا موږ سره end tag ده صحیح ده دا موږ سره start tag ده دا موږ سره end tag ده او دا موږ سره چې کوم دي دا موږ سره content دي نو start tag plus content plus end tag is equal to an element. So start tag plus content plus end tag is called as element as an element صحیح start tag plus content plus end tag is called as an element. نو راځو مونږه دې باندې تاسو پوه شوئ درې واړو باندې خو په ټیکس باندې زمونږه څه کوو مکمل کار کوو نو مکمل کار کولو دپاره راځو اوس دلته څېړو چې ټیکس موږ سره څه شی دي صحیح ده دلته صفحه لږه کولاوه کړو دې ټیکس دپاره راځو مونږه ګوره موږ وایو چې HTML ټیکس چې دي دا د کیورډ په شانتې دي څه په شانتې دي HTML tags are like صحیح ده keywords HTML tags چې دا د keywords په شانتې دي کوم چې ډیفاین کوي موږ سره صحیح ده کوم چې ډیفاین کوي موږ سره لکه زموږ د ویب براوزر چې کوم دی دا په کوم فارمیټ کې او په کوم شانتې دا زموږ کنټینټ چې دا ډسپلی کوي صحیح ده that the web browser it tells the web browser how to display or format our text or content صحیح دا موږ څه شی کې زمونږه دا د کیورډز په شانتې دي کوم چې براوزر ته وایي چې how to display our contents یا how to format our
کنټینټس دا موږ چې د کیورډز په شان دي کوم چې براوزر ته وایي چې څنګه دا نو موږ کنټینټ چې ورکو دا څنګه موږ سره فارمیټ کې او څنګه موږ سره ډسپلی کی with the help of text په د ټیکست په هیلپ سره څه هیلپ سره help of text say that the text په help سره د text کوم ورکو دا موږ سره چې کی د دې په help سره موږ وایي چې دغه څه شی دی موږ سره د کوم text چې کوم ورکو مطلب دا موږ سره څنګه کار وکړي صحیح ده نو دا زمونږ د ټیکس موضوع چې مطلب د یو ځای پر وسیړل شو بیا هم وایو چې موږ د ټیکس موږ څه دپاره ورکو ټیکس موږ دې دپاره ورکو چې مطلب زمونږ براوزر پوه شي صحیح ده چې موږ سره دا سیمپل کنټینټ دی or څه شی or HTML کنټینټ صحیح ده دا موږ سره سیمپل کنټینټس دي او که HTML کنټینټس دي یا دا موږ سره سیمپل کنټینټس دي یا موږ سره څه شی دي موږ سره د HTML کنټینټس دي نو دې مطلب پوه شئ مطلب چې کله موږ دغه ټیکس ورکو دا موږ سره دا ډسپلی کوي په براوزر کې چې آیا دا یو سیمپل کنټینټس ورکړل شوي دي او که نه دا موږ سره چې د HTML کنټینټ دي نو دې باندې هم تاسو پوه شئ او بل څه شی کې بل موږ سره د HTML ټیکس چې دي دا موږ سره ځان کې درې برخې لري اوپننګ ټیګ کنټینټ او کلوزینګ ټیګ لکه مخکې مې چې ویلي سي دا سټارټینګ ټیګ کنټینټ او موږ سره چې د کلوزینګ ټیګ خو دې د ټول د بیا چې وي یو الیمنټ وي خو مګر الیمنټ کې موږ کار نشته موږ سره کار د HTML ټیګز زموږ موضوع دا وه دې نه به لږ لاندې کوسئ ده HTML ټیګز ول صحیح ده زموږ موضوع HTML ټیګز ول موږ وایو چې HTML ټیګز کې موږ سره څه وي موږ سره start ټیګ وي او بیا موږ سره چې وي start ټیګ نه وروسته کنټینټ وي او بیا end ټیګ وي د درې وړو مجموعه څه کېږي د درې وړو مجموعه موږ سره ټیګ موږ ډیفاین کوو صحیح ده دې کې موږ سره درې برخې وي چې start ټیګ end ټیګ او closing ټیګ صحیح ده start ټیګ کنټینټ end ټیګ یا closing دې ته closing ټیګ هم وایي نو closing ټیګ هم ورته ویلی شي closing ټیګ صحیح ده دې ته موږ سره closing ټیګ هم ویلی شو او ټیکس چې دی دا کلوز هم کېدلی شي او انکلوز هم کېدلی شي بعضې وخت کې صحیح ده موږ سره انکلوز ټیګ هم کېدلی شي چې د انکلوز ټیګ موږ سره اگزامپل یې موږ سره که خیال دی بریک موږ اخیستی و صحیح ده داسې مو اخیستی او دې که مو بریک اخیستی و موږ سره ګوره سټارټ شي خو اینډ موږ سره په څه باندې کوو فارورډ سلیش بریک په دې باندې کوو خو موږ سره دا بریک فارورډ سلیش نه لري همدارنګه هاریزنټل رول چې موږ سره د HR په واسطه چې لیکل کېږي دا هم موږ څه کوو دا هم موږ په HTML کې کلوز کوو نه ځینې نور هم دي صحیح ده چې موږ سره څه کېږي کلوز کېږي نه نو دغه BR او HR یوز کولو لپاره څخه د وروسته راځو پروګرام جوړو دغه HR او BR به پکې یوز کړو چې دا څه مینینګ ورکوي موږ سره صحیح ده اوس دا وایي چې when a web browser reads an HTML document browser reads it from top to bottom صحیح ده مطلب کله چې دغه موږ براوزر چې دا چې کوم کله مطلب زمونږ HTML ډاکومنټ ریډ کوي دا د فرست نه لاندې راځي صحیح ده داسې نه کوي چې مطلب د لاندې نه بره لاړ شي مطلب د ټاپ نه بټم ته راځي او د لیفټ نه رایټ ته ځي صحیح ده داسې ریډ کوي چې HTML tags are like keywords داسې هم ریډ کوي صحیح ده چپ نه مطلب دې خوا نه ریډ کوي نو دا به ستاسو په یاد وي صحیح ده او HTML tags چې دی موږ سره